زلزلې به پرله پسې راځي او په هره علاقه به راځي. داسې نه خبره ښکاره کېږي، داسې نه چې یو ځي کې زلزله راغله او بیا څه وخت بعد بل ځي کې راغله، نه نه داسې به نه، هر ځي کې به زلزلې عامې شي. جزیرة العرب کې دې ملکونو کې به هم راځي، زموږ په ملکونو کې به هم راځي. څلورمه نښه کثرة الزلازل، زلزلې به ډېرې شي. حدیث کې دا راځي، ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې د قیامت نښې ذکر کولې، نو یو پکې دا وایي وتکثر الزلازل، او زلزلې به ډېرې شي. په روایت کې داسې هم راځي چې وبعده سنوات الزلازل، داسې کلونه به راشي چې زلزلې به عامې شي. زلزله خو تاسو ته معلومه ده که زلزله د ځمکې د جټکې ته وایي. بعضو علما اوس دلته اختلاف دی، بعضو علما وایي دا نښه ښکاره شوې ده، بعضو وایي نه ده ښکاره شوې. کوم علما چې دا وایي چې دا نښه ښکاره شوې ده، نو هغوی وګوره بعضو ملکونو کې لکه تاریخ رواله وخت په وخت زلزلې راغلي دي، خو صحیح خبره دا ده چې دا نښه لا نه ده راښکاره شوې. امام ابن حجر رحمه الله ناشنا خبره کوي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې زلزلې به ډېرې شي، د دې څه مطلب دی؟ زلزلې به پرله پسې راځي او په هره علاقه به راځي. داسې نه خبره ښکاره کېږي، داسې نه چې یو ځي کې زلزله راغله او بیا څه وخت بعد بل ځي کې راغله، نه نه داسې به نه، هر ځي کې به زلزلې عامې شي. جزیرة العرب کې دې ملکونو کې به هم راځي، زموږ په ملکونو کې به هم راځي، په نورو د انګریزانو د ملکونو چې دې کې به هم راځي. وخت په وخت به لږ لږ وقفې به وي او زلزلې به راښکاره کېږي، زلزلې به راځي، زلزلې به راځي. دا معنی ده. نو که دا معنی ترې والو چې مراد ته شمولیت دی، چې هر ځای کې به او دوام به ساتي، یعنې په مخه به نو بیا دا نښه راښکاره شوې ده که نه ده؟ نه ده راښکاره شوې. د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې زلزلې به څه شي؟ ډېرې شي. او ډېرې شي معنی څه ده؟ عامه به شي، په هر ځای کې به او پرله پسې به وي. دا نه چې یو پیر راغله او بیا ختمه شو او بیا 2 کاله او 3 کاله بعد زلزله راځي، کال بعد، نه نه، دا به ډېرې زیاتې شي. نو دا نښه په دې معنې سره لا نه ده راښکاره شوې. دغه حدیث چې کوم موږ ووایو د بخاري او مسلم ده، په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فتنې به عامې شي، ګناهونه به ډېر شي. بیا پکې دا ویلي وتکثر الزلازل، نو دې کې یوه فایده، دا زلزلې دا به هله ډېرېږي چې کله ګناهونه عام شي.